یوه ډیره مهمه موضوع. نن درته په یوه متفاوته خو ډیرې مهمه موضوع باندې خبرې کوم. ډیره مهمه. په څو دقیقو کې به په دې ښه وپوهیږئ چې نړۍ کې څه روان دي او موږ ولې داسې پاتې یو. دا ارزښتناکه موضوع به په ساده مثالونو پیل کړم. اصلي موضوع به درته د ویډیو په وروستیو کې روښانه کړم. تر پایه را سره دا ویډیو وګورئ. په سخت ژمي کې به حتما درته دا فکر پیدا کیږي چې څنګه ځان ګرم وساتي. همدغه فکر هغو لومړنیو انسانانو هم کړی و چې لومړی ځل له ژمي یا یخني سره مخامخ شوي وو یا پرې لومړی ژمی راغلی و او ذهن یې په کار اچولی و چې څنګه ورسره مبارزه وکړي او ځان تود وساتي. هغه چې لومړی ځل یې یوه تیږه له بلې سره ټکولې چې سپرغۍ ترې رامنځته شي او اور ترې بل شي او له همغه راهیسې دا تجربه روانه ده. له همغه وخته انسانانو له ونو د لرګیو برابرولو او د لرګیو راټولولو چل زده کړ چې اور ترې بل کړي او شاوخوا یې ونڅیږي، خواړه پرې پاخه کړي او ځان پرې ګرم وساتي. له دې تجربې وروسته انسانانو سکاره وموندل، ورپسې تیل او طبیعي ګازونه وموندل چې اور ترې بل کړي. تر هغې وروسته یې برېښنا کشف کړه، بیا یې د هوا د یخولو لپاره پکې او یا ایرکنډیشنونه کشف او جوړ کړل. د انسان لومړی شتمني د هغه لاسونه او مهارتونه یا چالاکي وه او په همدغو لاسونو یې وسایل برابر کړل او په همدغو وسایلو یې ونې پرې کړې او ځمکه یې وکیندله چې سکاره یا زغال ترې راوباسي. خو یو داسې کس د دوی په منځ کې و چې تر نورو یې ذکاوت او مهارت ډیر و. لرې ناست و او په خپله یې په خپلو لاسونو کار نه کاوه او په همدې یې اکتفا کړې وه او یوازې یې له کاریګرو د پلورلو په موخه هغه څه راټولول چې هغوی په خپلو لاسونو جمع کړي وو. بیا تر ده هم ماهر او چالاکه خلک پیدا شول چې هیڅ کار نه کوي. یوازینی کار یې دا دی چې د کاریګرو او سوداګرو ترمنځ وساطت یا منځګړیتوب کوي او په دې کار د کاریګر او تجار دواړو د ګټې پر تله څو چنده ګټه کوي. بیا همدغو فابریکو له وسپنې او فولادو ګاډي او د هوا د سړولو ماشینونه جوړ کړل چې په پیرولو یې ډېرې پیسې راټولې شوې او ټولې د هغه چا جیب ته لاړې چې دغه فابریکې یې جوړې کړې. بیا وروسته د پهلوانۍ موسسې راڅرګندې شوې چې نومونه یې شرکتونه دي. د دوی دنده د سوداګرو او مشتری ترمنځ وساطت دی چې د تولید لپاره بازار موندنه، اعلانات او پیر او پلور وکړي او دوی د فابریکې له خاوند او د کاریګر پر تله ډیره ګټه کوي. دا چې یادو تولیداتو کې دا توان شته چې فابریکه پرې جوړه شي یا پرې یو شرکت خلاص شي، همداراز پانګه په خپله د زیاتېدو توان لري پرته له دې چې خاوند یې په خپله کوم کار وکړي. فقط دا چې یوازې خپلې پیسې په بانکونو کې کیږدي چې کلنی سود ترې ترلاسه کړي. دا چې یادو تولیداتو کې دا توان شته چې فابریکه پرې جوړه شي یا پرې یو شرکت خلاص شي، همداراز پانګه په خپله د زیاتېدو توان لري پرته له دې چې خاوند یې په خپله کوم کار وکړي. فقط دا چې یوازې خپلې پیسې په بانکونو کې کیږدي چې کلنی سود ترې ترلاسه کړي. که چیرې پرې یوه فابریکه جوړه کړي یا پرې یو شرکت خلاص کړي، تر نورو به ډیره ګټه هم ترلاسه کړي. او که هیڅ پرې ونه کړي، د ونډو په بازار کې د نرخونو په پورته او ښکته تللو او د عرضې او تقاضا په بنسټ به قمار پرې ووهي او په سیاسي کړکېچونو او خلکو ترمنځ د فقر او شتمنۍ بدلیدونکي حالت کې به بیا هم دوی تر ټولو ګټه کوي، ځکه چې دوی به په خپلو پیسو باندې تجارت کوي او د سرو زرو او نورو هغه شیانو سوداګري به کوي چې قیمتونه یې په یوه حالت نه پاتې کیږي. نوو شتمنیو او چالاکو خلکو چې په خپلو مالونو باندې هر هغه څه پیرلي چې دوی یې ارمان لري، لکه ځمکې، ماڼۍ یا قصرونه یا نور شیان، او په دې کې حد نه لري دوی، ځکه د دوی سرمایو زیاتېدل هم حد نه لري او وخت تر بله زیاتېږي. کله چې دې حالت ته ورسیږي، د ګوندونو په اخیستلو پیل وکړي، بیا پسې حکومتونه اخلي، بیا قدرت د خپلو ګټو لپاره څرخوي او خپلې پیسې د پوځونو په جوړولو لګوي. بیا په وروسته پاتې او غریبو هیوادونو یرغل او استعمار وکړي
چې دغه هیوادونه د دوی د ثروت د زیاتېدو او د سوداګرۍ په مرکزونو بدل شي. وروستی ناوړه بیلګه یې هغه ده چې موږ یې اوس په خپلو سترګو وینو. پیاوړي او شتمن هیوادونه حتی د دې فکر هم نه کوي چې جګړه دې ورسره وشي. دغه ډول لویو هیوادونو په دې بسنه کړې چې وسله جوړه کړي، بیا یې په فقیرو هیوادونو پلوري چې یو بل پرې ووژني، او په دغه بدبخته بېوزلو هیوادونو کې د خلکو ترمنځ د ډول ډول فتنو په اچولو بوخت وي. او هر کله چې د خلکو ترمنځ اختلافونه کم شي او جګړه سړه شي، دوی پرې تیل اچوي او اور یې زیاتوي چې د دوی وسلې پکې استعمال شي، او کوچنی او کمزوری همغسې کمزوری پاتې شي، او شتمن ورسره نور هم شتمن او برلاسه پاتې شي. د سوسیالیزم له ادعاو سره سره زاړه قوانین لا هم دوام لري. هغه شتمن چې لري لا ګټه کوي او سرمایه زیاتیږي، او هغوی چې څه نه لري لا نور ضعیف او زیانمن کیږي. د پیاوړیو ځواک نور هم زیاتیږي او ضعیف لا پسې کمزوری کیږي. او علم په خپل چټک پرمختګ سره له پیاوړو سره د کمزورو په سیالۍ کې وروسته پاتې لا نور شاته پاتې کوي، او ګواښي چې د علمي وسایلو لپاره ترې بیزوګان جوړ کړي، هغه چې د لویانو په لاس کې وده وکړي، او ارباب یا نیم اربابان ترې جوړ کړي. او لوی هیوادونه بیا له اصولو او ایډیالوژیو سره سم عمل نه کوي، بلکې پر ځای په خپل زور یا لویوالي چلن کوي چې همیشه باید همداسې لویان او ځواکمن پاتې شي. او کله چې نورو لویو هیوادونو سره مقابله کوي، ترې مخکښ وي او هر څه کوي چې همیشه لوی پاتې شي، او د دغه لوبې ګټلو د مبارزې په ډګر کې کوچنیان تر پښو لاندې کیږي، د دوی ګټې او ژوند تر پښو لاندې کیږي. آیا له دې کیسې په څه پوه شوې؟ زه څه ناڅه په سیاست پوه شوم، او په دې وپوهېدم چې انسان به همیشه په خپل لاس، عقل او مهارتونو هر څه ترلاسه کول، او تل د یو شي ترلاسه کولو لپاره دوه لارې دي. یو دا چې په ډیره سپېڅلې طریقه او د خپلو لاسونو په تڼاکو او په عقل یو شی ترلاسه کړي، یا په خبیثه طریقه د نورو په لاس او د هغوی په عقل یې ترلاسه کړي. ته کوای شې د خپل کار، کشف او اختراع یا خلکو ته د ګټه رسولو له لارې 1000 روپۍ په شرف او درنښت پیدا کړي چې ستاسې د هڅو برابر وي، او دا ستا لپاره مناسبه نه ده چې په بهانو خپل قسمت خوار وبولي چې علم دې کم دی. د برېښنا مخترع یا کشف کوونکی توماس اډیسن په پیل کې ورځپاڼې خرڅولې، بیا یې موږ ته برېښنا اختراع کړه. همدغه شان مایکل فارډای هم د ځوانۍ په دوران کې په کتابخانه کې کار کاوه، خو وروسته یې د برېښنا قوانین کشف کړل چې په مټ یې ټول وایرلس تخنیکي وسایل کشف شول. همدغه راز برازیلي فوټبال لوبغاړي بیلې د خپلو قدمونو په مهارت او هڅو لویه شتمني ترلاسه کړه. نو په هره برخه کې چې هڅې او زحمت وګالل شي، لازمي ده چې ګټه لري. هر کار په جدیت کوه، که دې لوبه کوله په جدیت یې کوه، او سملاسي یې همدا اوس پیل کړه. ځان په دې مه غولوه او برات مه ورکوه ځان ته چې علم خو په ښوونځیو او پوهنتونونو کې دی او ته له دې علمي مرکزونو محروم یې. نه، علم په کتابونو او کتابتونونو کې دی، او دا د سړک په سر هم شته، تر سګرټو ارزانه، او په ځینو کتابتونونو کې وړیا ترلاسه کوای شي. د ابتکار ځواک او وړتیا هغه ډالۍ ده چې الله پاک د هر انسان په عقل کې ځای پر ځای کړي. ته یوازې باید پیل وکړي. همدا اوس د کافي شاپ څوکۍ پرېږده او په یو ګټور څه کې خپل ذهن او لاسونه بوخت کړه. داسې فکر کوه چې هغه زرګونه روپۍ چې ته له یو چا سره وینې، هغه یوازې په هیله او له زحمت پرته نه دي ترلاسه کړي. او په دې باندې ډاډه شه چې پر خپلو وړتیاو او مهارتونو برلاسه کېده دي د پیریانو تر لاس لاندې کولو څخه اسانه دي، او مطمئن شه چې د خپلو وړتیاو نتیجه دي د سحر تر پایلې پیاوړې ده. که دې زما په خبرو شک وکړ، دا ویډیو له سره وګوره او متوجه شه چې پیاوړي هیوادونه څنګه په پښو درېدلي او فابریکې څنګه جوړې شوي، او څنګه انسانان سپوږمۍ ته د سلیمان علیه السلام له قالینې پرته ختلي. نړۍ د شاوخوا په سخت علمي سیالۍ کې روانه ده او د اټوم رازونه مومي، او په عجیب ډول د اټومي قوت په ترلاسه کولو برلاسه کیږي. نو پیاوړي لا پسې زورور کیږي او کمزوري لا ضعیفه کیږي.
تر هغې چې وروسته پاتې د بیزوګانو په شان شي او تر هغې هم ښکته ځای کې پاتې شي. الله پاک دې پر مصري عالم او فیلسوف دکتور مصطفی محمود رحم وکړي. دا یې له کتابونو یوه مقاله وه چې پښتو بڼه یې درته ما عبیدالله حسام وړاندې کړه. السلام علیکم.